احمدي صاحب زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریفه یې شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنې عمان صاحب منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي دا هنر ده، او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دغه هم نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقیقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقیقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع شي. اوس که 14 دقیقې به کیسه وي، هغه ته کیسه نسو ویلی، یا 4 دقیقې 4.5 دقیقې به کیسه وي، هغه ته کیسه نسو ویلی. ما یو 2 کاله مخکې یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنې د دنیا هغه ډېرو مشهور لیکوالانو 100 رقمه تعریف کړې وه. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده. کوم اروپایي لیکوال د اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت. هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغسې ده، سر، منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسو ورکولی. دا ډېر هغه ده، داسې ماره مستقیمي نه سیخي دغسې. او ناول ته بیا پښې هم ورکولی سي، لاسونه هم ورکولی سي، هرې خوا ته یې غځولی سي. دغه تعریف زه تر ډېرې اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغسې. زه چې کله لنډې کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع رااخلم. یعنې لنډې کیسې نه مې ډېر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېره یې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات رااخیستلی سو، هماغسې پسې اوږدېږي ناول، خو لنډه کیسه یوه موضوع. کله نا کله ځوانان دا وایي چې البته دا تشویش ورسره وي چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه 50 مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولی سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په حیث کې یو څه راته وایاست؟ زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال د خبرې که موږ یوه کوټه په ذهن کې راوګرځو، په کوټه کې خامخا یوه دروازه یوه یا 2 کړکۍ، پردې، کیدای سي المارۍ ولري، کیدای سي هلته یوه قالینه هواری، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کیدای سي یو تلویزیون یو کونج ته ایښی. که چېرې ناول لیکو، د دغه کوټې یا په کوټه کې چې هر څه دي په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولی سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به رااخلي. یا فرضاً که یوه کوڅه انځور کو، په کوڅه کې 10-15 کورۍ، نو په ناول کې په دغه ټولو کورو باندې بحث کولی سي، دغه ټولو کورونو اوسېدونکي ته راخیستلی سي، کرکټرونه یې راخیستلی سي، د دوی غم او شادي دغه ټول راخیستلی سي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید 1.5-200 کسان یې کیدای سي په ناول کې راولي، په ناول کې د دوی هغه رول ته وښیي او دوی په دغه ناول کې راګډ کړي. خو داسې نه چې هوایي له کیسې سره ارتباط ولري. خو که چېرې لنډه کیسه لیکې، کیدای سي په یوه کور باندې ته بحث وکړي، هغه د یوه کور هغه غړي چې دي او اوسېدونکي چې دي په هغو باندې ته خبرې وکړي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، را لاندې محدود دي. خو په ناول کې لیکوال لاس پراخ ده. په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته رسېدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیښې زیات وي، مکان او زمان دغه تغییر کوي. نو دغه یې فرق. البته دا هم داسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. د دنیا ډېر دغسې ناولونه دي چې په هغې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې رااخیستې وه. یوازې یو نفر ده په هغه کې، هغه 2.5-3 ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عمله یې وژل کېږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کېږي. دی دغه د اوبو څپې یې جزیرې ته وړي، هلته دی 15 کاله په هغه جزیره کې پاتې کېږي، په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نسته، بل انسان نسته. نو هغه د تیارې هغه بکسونه هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، یا هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکي یې ورباندې، او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي.
ما ول دا یو کرکټر د البته چې دغه فلم ست هغه کیسه د ناول راخیستې ده نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو. یعنی په کیسه کې هم کولای سو چې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخیستلای سو او په ناول کې نو تقریبا مکلف پدې یو چې غني پیښې پکې راوخلو. منظور مې دا بالکل کیسه کې ناول کا پیښې نه حادثې نه هغه ته څنګه سپړي هغه تلوسه څنګه ایجادای طبيعي خبر د کلنډ کیسه کې ناول د بقا واده استقفیخ بلري کپیخ ونه لري هغه د کیسې خوان شاید لباین لارسي داسم کې دای فرضاً یو پیخه ولري داسم کې دای سو پیخه ولري هغه لاندې کیسه د بل لیکوال په مهارت پورې اړه لري هغه ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټ ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیخي ایجادای. مثال خبري یو غر خاتون کایله د غواړي سي د غره غلوړ څوکه فاته کی کدا یې انداز لکه په اوار رواني همدغه مزلو کې دغه تر سره پوری دا یو طبيعي نه د بل پیښ نه ستپ کی حادثه نه ستپ کی هغه لوستون ته په زړه پوری نه ده دای باید لزینو ډبرو نه راورغړيږي دای باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښای خطا چې لمغه پرشي یا لمغه ډبرو نه دای باید په ځینو ځایونو کې خوش سي دای باید په ځینو ځایونو کې دغه یو تصور کې سنت تر دې لوړ نسم خطالای د ته باید په باغ کیسه کې په داستان کې ځین موانع ایجاد سي ځین پیښې ایجاد سي چې بیا وروسته د خپل هغه هدف ته رسیدو لپاره د لوستونکو په ذهن کې پښتني راولړی چې هم دغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیږي آیا دای به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي نو که پیښ نه بیا همغه اواري او بده چې شایم نه ده. ډیره مننه احمدي صاحب په لاندو د عمده تفاوتونه د ناول او د لاندې کیسې ور بیا مرته وایاستئ په همدې به خپل بحث نن ختم. لاندې کیسه معمولا یو موضوعي وړه موضوعي لیکوال یو هدف لري یو پیغام کې نغښتي کرکټرونه کمی مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي او پیش حادثې کمی. ناول بیا برعکس دی ده کله چې کرکټرونه زیات ولري کله چې پیش ډیری په ناول کې یو عمومي غوټه ده عمومي موضوع ده عمومي مشکل ده عمومي موانع ده دغه موانع د تیریدو لپاره نور پیش نور حادثې هم خلق کېدای شي کرکټرونه ډیری مکان زمان تغییر کوي او ناول ډیری اته په نړۍ کې زنداس ناولونه مستچې اویا اتیا مخه لیکل شوی دي هغه سیم فرضاً دغه اسمت سرونه ناول ژبړلای د پولیس ناول د نه دې شمه پوړی ډیر وړ ناول ده خو دغه ناولونه مستچې هغه 400 مخه 500 مخه تر دې ډیری اصل ما په نظر باندې دی لیکوال دوی مهارت ده چې په لیکنه کې هغه لاندې کیسه کې ناولي هغه خبرو کې رالان کې هغه خبرو کې ځای ورکي چې هغه طبيعي وبوري شي تاسو مخکې ولسنی لیکوالان وایي چې کله دوی کیسه لیکي نو 50 مخه وجديږي دایمه په نظر باندې هغه لیکوال خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري اړ خو کیسه ولاړه یا نور ولاړ دای په سي د دې توان نه لري چې یا دا ونر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه لیو کلی بل کلی ته زم دغه کلی ته مستقیما لاندې لار تللې ده خو یو څوک په ډیره وجده لار باندې ورسي هغه لوستونکو ته سوال پیدا کیږي بابا دا خو لاندې لار تللې ده دا سړی شاید نه بلد دی دا سړی په دغه لار باندې شاید نه تللی نو هغه لوستونکو ته مش قناعت نه سور کولای به دلیل به موجبه ولی دغه لاندې لار پرېږدي. منظور مدا ده چې یو څوک لاندې او سیخه لار پریدي او په کغو او پرتو لارو دي معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولی په پرته سر ده او ډیره زیات مننه تاسو مننه.